دا یو ورو سوال کړی دی چې اخرنی حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم ویلی دی اخرنی خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کومه کړې ده چې دنیا نه تو کومه خبره کړې ده اخرنی خبره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې ده هغه دغه ده اللهم الرفیق الاعلى او دا هغه حدیث موږ ذکر کړو سیرت کی تفصیل دې خبرې تیر شوی چې عائشہ رضی الله عنها دا خبره کوي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېدو نو دا هغه سر زما په غېږ کې او بیهوشي به پرې راتله بیا به راپاڅېدو بیهوشي به پرې راتله بیا به راپاڅېدو نو آخري پیر یې داسې وکړو چې کله په هوش کې راغی نو فاشخص بصره الى سقف البیت نو دا نظر او دا سترګې د کور د کوټې د چت ته کړې او دا وایي چې اللهم الرفیق الاعلى اخرنی خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کړې دي نه باندې الرفیق الاعلى یعنی الله اوچت مجلس مې پکار دی اوچت مجلس د پیغمبرانو د نیکانو د صالحینو د شهیدانو یعنی الله هغه ځای ته مې ورسوي ها اوس دلته یو اشکال زړه ته راځي لکه یو حدیث کې داسې راځي امام احمد راوړی دی چې آخر ما تکلم به النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې آخرنی خبره کړې ده هغه دا کړې ده چې په خلکو کې بدترین خلک هغه دي چې د پیغمبرانو د قبرونو جوماتونه جوړوي یو حدیث کې داسې راځي امام ابن ماجه راوړی وی کان آخر کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم آخرنی خبره د پیغمبر دا وه الصلاة الصلاة د مانځه اهتمام وکړئ د مانځه اهتمام وکړئ نو اوس د دې جواب واوره دا ټول حدیثونه صحیح دي نو څنګه هلته دا وایي آخرنۍ خبره دا وه عایشه رضی الله عنها وایي آخرنۍ خبره دا وه دې حدیثونو کې چې رقم راغلي ده چې وصیتونه یې کړي دي او د عایشې رضی الله عنها روایت نه علاوه مطلب دا چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم آخرني نصیحتونه وو یعنې اوس که ته داسې ووایې چې په نصیحت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم آخرنی حدیث څه دی تاسو ته پوښتنه دا نصیحت دی اللهم الرفیق الاعلی مونځ الصلاة الصلاة دا آخرنی شو نو دلته مطلب دا دی چې آخرنی په نسبت د دې چې وصیت یې کړی دی نصیحت یې کړی هر چې د عایشه رضی الله عنها حدیث دی نو هغه آخرنی دی مطلق یعنی دغه آخرنی خبره ده بالکل د دې نه بعد نورې خبرې نه دي شوي دا نور روایتونه چې دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم آخره کې دا وایي چې د الله لعنت دی په هغه خلکو باندې چې د پیغمبرانو د قبرونو جوماتونه جوړوي دا په دې موضوع کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم آخرنۍ خبره نو دې ته وایي یعنې آخري نسبتاً او هر چې د عایشه رضی الله عنها روایت دی نو هغه مطلقاً آخرنۍ خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې ده په دې باندې به اکتفا وکړو سوالونه باقي نورم ډېر پاتې شو دا به روان نشست پرېږدو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين